تازه او ښه خبر د طالبانو دغه کار په زړونو پاچاهي وکړل. له کلونو راهیسې تښتول سوی ماشوم عبدالرؤف یې له خپلې کورنۍ سره یوځای که. د پلار سره د لیدلو صحنه یې ډیره احساساتي ده. د ټولو تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې بهیږي. دا چې دا ماشوم چا او څنګه له تښتونکو آزاد که. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو په بلخ کې د تښتول سوي ماشوم عبدالرؤف د خلاصون خبر ورکه. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالرؤف په نوم یو ماشوم چې 2 کاله وړاندې په بلخ ولایت کې تښتول سوی و د خوشي کېدو اعلان وکړ. نوموړي نن شنبه د وري درېیمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې عبدالرؤف په بلخ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. مجاهد د دغه ماشوم د تښتولو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالرؤف 9 کلن و چې د 1499 لمریز کال د عقرب په میاشت کې د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې له یوه ښوونځي څخه تښتول سوی و. د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د لسګونو عملیاتو په ترسره کولو سره پر دې بریالي نه سول چې عبدالرؤف د انسان تښتونکو له منګولو راخلاص کړي. خو اوس زیاتره خلک داسې ګمان کوي چې یاد ماشوم د طالبانو یو پخواني قماندان مخدوم عالم تښتولی و چې د هغه سره د معاملې له لارې یعنی چې د هغه د راخوشي کولو په بدل کې یاد ماشوم راخوشي سو. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو د دغه غوره اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې نورو خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.